بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لوپینګ یا لوپس تکرار ته ویل کیږي. لوپ د های لیول پروګرامینګ لینګویج بنسټیزو او ډیرو قوي کنسپټونو څخه ده. په دې باندې پوهیدل ستاسو دپاره ډیر مهم ده او دا یو ډیره مهمه موضوع هم ده. دوستانو، کله چې ستاسو په سی شارپ کې کوډ ولیکئ یا یو سټیټمنټ ولیکئ، هغه کله که بیا تاسو وغواړئ چې په تکرار ډول هغه رن شي، اکزیکیوټ شي، هغې دپاره ستاسو له لوپ څخه استفاده کوئ. یعنې لوپ څه شی ده؟ دا یو سټیټمنټ یا یو کوډ چې دا په تکراري ډول اکزیکیوټ کوي یا یې رن کوي، خو تر هغې دغه رن کوي، اکزیکیوټ کوي تر څو پورې چې ستاسو یو تعداد ورته ښودلی وي. یعنې تاسو ورته ووایئ چې دا 10 ځلې ته تکرار شه، یعنې دلته ستاسو تعداد ورته ښیئ، دا نو 10 ځلې تکراریږي. او یا ورته یو کنډیشن ایږدئ تر څو پورې هغه کنډیشن یا شرط ته نه وي رسېدلی، دا هغه کوډ چې دا اکزیکیوټ کوي، رن کوي. یعنې که موږ لږ نور هم ژور لاړ شو، لوپ چې دا سوال کوي. که چیرته د دې سوال ځواب چې دا هغه یو اکشن ته ضرورت ولري، یعنې یو عمل ته ضرورت ولري، هغه عمل ترسره کیږي. او دغه سوالونه چې دا لوپ تر هغې پورې تکراروي تر څو پورې چې یو عمل ته ضرورت پاتې نشي، یعنې یو اکشن ته ضرورت پاتې نشي. هر ځل چې دا لوپ خپل سوال تکراروي، دې ته اریټیشن وایي. اریټیشن یعنې تکرار. دوستانو، دا یو طبیعي خبر هم ده. یعنې کله چې یو مریض ډاکټر ته ځي، ډاکټر ورته دوا لیکي، هغه ورته وایي چې دغه دوا 10 ورځې وخوره، یعنې دلته یو تعداد ورته ښیي. هغه دوا 10 ورځې خوري بس. او ځینې وختونو کې ډاکټر ورته وایي چې دغه دوا تر هغې خوره چې تر څو پورې جوړ شوی نه وي. یعنې دلته یو شرط ورته ږدي، د هغه روغتیا شرط ده، یعنې تر څو پورې هغه جوړ شوی نه وي دغه شرط ورته ږدي چې ته دغه دوا خوره. همدا ډول په پروګرامینګ لینګویج کې هم موږ کولی شو چې لوپ ولیکو. هغې دپاره 2 اساسي ټکي کیږدو. یو ورته تعداد مشخص کړو، تعداد ورته وټاکو چې ته دې 10 ځلې ځان پرنټ کا یا 10 ځلې ځان تکرار کا یا 10 ځلې ته عمل وکا. دغه تعداد موږ ورته مشخص کوو یا یې ټاکو. او بل ځل موږ ورته یو شرط ږدو چې تر څو پورې ته ستا ټول کتاب پرنټ شوی نه وي، تر هغې پورې ته پرنټ ته ادامه ورکوه. یا موږ ورته وایو تر څو پورې چې ته له 100 څخه زیات شوی نه وي یا کم وي یا د 100 مساوي وي، تر هغې پورې ته پرنټ ته ادامه ورکړه. دوستانو، همداسې موږ په سی شارپ کې همدغه کنسپټ چې دا عملي کوو د لوپ په مرسته. دوستانو، دغه د لوپ تعریف، د لوپ تشریح انشاءالله په راتلونکي کې موږ زده کړو چې لوپ چې دا په سی شارپ کې څو ډوله ده، هغې ساینټکس، هغې سټرکچر، هغې امپلیمنټیشن په څه ډول کیږي، هغه به هم موږ ستاسو ته وښیو. دوستانو، زه بیا تکراروم چې په سی شارپ کې لوپس چې ده هغه یو سټیټمنټ تکراروي، یعنې اکزیکیوټ کوي، تر هغې پورې اکزیکیوټ کوي تر څو پورې چې موږ ورته عادت مشخص کړی نه وي یا موږ ورته یو کنډیشن کېښودلی نه وي. یعنې تر هغې کنډیشن او عادت پورې تکراروي. یعنې 2 شرط د لوپ دپاره ضروري دي، تعداد او کنډیشن. انشاءالله موږ به په دې باندې خبرې راتلونکي کې وکړو چې موږ څه ډول تعداد ورته مشخص کولی شو او موږ څه وخت ورته کنډیشن مشخص کولی شو. که چیرته موږ کنډیشن ورته مشخص کړو، هغه کوم لوپ څخه موږ استفاده وکړو، او یا که تعداد ورته موږ مشخص کړو، د کوم لوپ څخه استفاده وکړو، د هغې ټولو زده کړې به انشاءالله د لوپ اړوند راتلونکو لیکچرونو کې موږ ستاسو ته در وښیو. تر راتلونکي لیکچر پورې هم په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.